د ننګرهار پوهنتون او د امام ابو حنیفه رحمه الله دینی جامعې ترمنځ د علمي همکاریو د پیاوړتیا غونډه وشوه. د ننګرهار پوهنتون او د امام ابو حنیفه رحمه الله د دینی تخصصاتو جامعي مسؤلینو ترمنځ د همغږۍ غونډه وشوه چې په ترڅ کې د علمي، څیړنیزو، تدریسي او اداري همکاریو د لا پراختیا په اړه مفصل بحثونه ترسره شول. د ننګرهار پوهنتون کرنې پوهنځي څخه 190 ځوانان فارغ شول. د ننګرهار پوهنتون کرنې پوهنځي اړوند د اګرانومي، هارټیکلچر، نباتاتو ساتنې، توسعې، اګري بزنس او حیواني علومو له څانګو څخه 190 ځوانان فارغ شول. د ننګرهار د رینور ولسوالۍ کې د زړې مرمۍ چاودنې له امله 2 ماشومان شهیدان او 2 ټپیان شول. د ولایت مقام مطبوعاتي دفتر څخه خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي پیښه د رینور ولسوالۍ اړوند د لمټک کلي په یو کور کې ماشومانو له لوري د راکټ پخوانی موندل شوی مرمۍ ټکولو له امله رامنځته شوې. ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست اړوند ځوانانو چارو امریت له لوري سلګونه ځوانانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره شوې. مسؤلین وای د YHDO موسسې سره د شوي تړون له مخې به لسګونه ځوانانو ته د انلاین کاروبار او بیلابیلو حرفو کې زده کړې ورکړل شي. بل لور ته په دغه ښوونیز مرکز کې په زده کړو بوخت ځوانان په پیل شوي ښوونیزې برنامې د خوښۍ ترڅنګ له مسؤلینو غواړي چې راتلونکي کې نورو ځوانانو ته هم ورته ښوونیزې او روزنیزې برنامې برابرې کړي. او د ننګرهار انتاني ناروغي 50 بستریز روغتون سره د 40 قلمه درملو مرسته وشوه. د کډوالو نړیوال سازمان IOM ادارې ننګرهار کې د جیک موسسې له لارې 40 قلمه مختلف نوع درمل د انتاني ناروغي روغتون سره مرسته وکړه.